شینواری سپیکس نه افغانستان یو ای ته ډیر د سیمانه بس اخیره کې ټک ورک پوه شو کنه. خیر چار څنګه وو خې ایکسپیرینس و دا بنچ سترنث دوی د پاره هم دغه سي گیمونه خوان کوي. ته باید پریشر هینډلینګ زده کې او خاص ګوره د افغانستان یو شی چې دا باید ټول ولس چې هر چا دا گیم کتلی دا په دې باندې باید د زمنګ مینجمنت راشد خان صاحب دی ټول کار وکړي. تاسو سره رورا میډل اینڈ لوور میډل اورډر فینیشر نشتا. کوم درې آل راونډران چې تاسو سره دي کریم جنت عمر زای او دغه ګلبدین دا درې وانه د سال راونډران دي چې دا د ټاپ اورډر دي لکه هغه پاکستان سره چې عبدالرزاق او وان ډاون پوزیشن والا. نو دا کې به ته یو وان ډاون د پاره دغه کوي چې هر څوک دی خوښي مګر اخیره کې تا ته د سې یو راونډر په کار دی لکه هغه ډومېسټک کې فرمان صافه یا تا ته د یو سترونګ دغه کس په کار دی چې باټم هند سی استعمالي او دانه صدیق پاچا ډېر کم شاټونه ولای نو مګر دغه سي پلیران درته فینیشینګ د پاره په کار دي. ګوره نجیب الله زادران مونږ وی نجیب الله زادران سل ټي 20 کړي دي خو ته چې څوک لري کوي داغه نه باید بل کس خراشي. اوس مونږه نصیب خان ګونګای زادران ورته او چکري اشرف میرویس اشرف چې چیرمن دی مونږ د دوی خلاف صرف دې د وجیو چې ټیم دې سي جوړ شي د ځوانان در میدان ته کې چې اغاز مونږ راتلون کې مثلا د میچ راشي چې بنچ سترنث چې سم یو ای وډځي لکه څنګه چې ریګولر کسان ډځي مګر د سینې یو چې وسته دغه د لری شي اصغر دی راشي نو مافیا په مافیا نه وو مونږ یو بیا چې نصیب خان په څوک راضي هغه باید د جراحي سم خبرې په کرکټ په سپورتس پويږي یو یوټیوبر ته باید د سې نه کیږي نه باید سم تکړه کسي وي هغه د افغانستان چې میچونه افغانستان د پاره وټا زیات نه زیات وټا کې بایلیټرل سیریزونه دغه سي د پاره نو ټیم کې هم دغه سي کریم جنت صاحب کله چا خوخي کار شي رورا وای شوی په فیلډینګ به ډیر کار کوي لاړ شي بي ډي ویلر سره خپل خرچه باندې لاړ شه چرته کار وکا پوي شوی 15000 لزر ډالر تاوان کا او هغه سره یو میاش کار وکا ځکه تا خو کېدای نشي بالینګ خو دې توتی شو اسم غرق شو هیڅوک بالینګ نه درکې بیټینګ هغه یو څو شاټونه چې وای غاول گیم کې چې سکور کړه هغه ټول ماینس شو ځکه ته چې کیچ ډراپ کې بل کا سکور وکي هغه ټول ماینس کیږي. شرف الدین اشرف د اخیری اور بهترین کار ورته په کار دی دا یو خلاف گیم د دومره بیگ ډیل اخیستل نه دی په کار مګر بیا هم خواري وکړه نو چې خواري کوي وروره زمونږ یو وخت ګلبدین مخناته په ځان خواري وکړه وسلک بیا خراب شوی خیر نور خواریم بيدو کی مونږ چا سره پلان نکه دښمنی نه ده مونږ ته اول افغانستان او د افغانستان کرکټ ټیم نه ده